یوسف د فرعون د خوب تعبیر کوي. د یوسف مصر ته د راتلو نه ډیر وخت وروستو دا د هغه دپاره څومره عجیبه وه چې کله هغه د نیل دریاب او د الوی ښار د خلکو نه ډک ولیده. سوداګرو هغه په پوتیفار نومي سړي خرڅ کړ چې د مصر د حاکم د فرعون د لښکر سردار و. یوسف ډیر ښکلی او ښایسته هلک و. د هغه مالک پوتیفار ډیر زر هغه په خپل کور کې د هر څه مشر کو. په شورو کې د پوتیفار ښځه د هغه سره ډیره ښه وه، خو کله چې یوسف د هغې سره د غلط کار کولو نه انکار وکړو نو هغه د یوسف دشمنه شوه او هغې پوتیفار ته په دروغ وویل چې یوسف هغې سره د غلط کار کولو کوشش کړی دی. پوتیفار په هغې یقین وکړو او هغه یې په جیل کې واچولو. یوسف په خدای پاک ایمان لرلو او په جیل کې هغه خوشحاله، مهربانه او مددگار ثابت شو. ډیر زر د هغه د ایماندارۍ په وجه د جیل ساتونکو هغه د ټولو قیدیانو مشر کو. کله چې یوسف د 13 کالو شو نو فرعون یو خوب وکړو. د هغې په وجه فرعون په ډیر تکلیف کې و. د هغه یو خادم هغه ته د یوسف په باره کې وویل. ډیر زر فرعون هغه راوغوښته او یوسف ته وویل چې زه پوهیږم چې ته به زما د خوب تعبیر بیان کې. یوسف جواب ورکړ چې زه پخپله د دې قابل نه یم، خو خدای پاک به فرعون ته ښه جواب ورکړي. فرعون وویل چې د هغه په خوب کې اووه ښکلې او سربې غواګانې د دریاب نه رالې او بیا نورې اووه کمزورې او ډنګرې غواګانې رالې او هغه ښکلې او سربې غواګانې یې وخوړې. خو دا غواګانې اوس هم کمزورې او ډنګرې او په خراب حالت کې وې. بیا یوسف بادشاه ته وویل چې ستا د خوب مطلب دا دی چې په دې ملک کې به 2 کاله ښه فصلونه وشي او ورپسې 2 کاله به قحط وي او فصلونه به نه کیږي او د خوراک کمی به راشي. او هغه بادشاه ته وویل چې داسې څوک پیدا کی چې په دې 2 ښو کلونو کې غلط جمع کی. بادشاه هم یوسف خوښ کو او هغه یې د مصر 2م طاقتور حاکم جوړ کو. خدای پاک خپل دوست یوسف هیر نه کو. ګرانو ماشومانو، تاسو خدا کیسه واورېده، خو زه به اوس د دې کیسې په باره کې ستاسو نه یو څو تپوسونه کوم. څنګه م خوښه ده او تاسو به د هغې صحیح جوابونه راکوئ. ګرانو ماشومانو، ستاسو نه زما ډومبې تپوس دا دی، ولې خلکو یوسف ډیر خوښولو؟ ستاسو نه زما 2م تپوس دا دی، آیا یوسف د فرعون د خوب د تعبیر کولو قابل و؟ او اوس زه ستاسو نه اخري تپوس کوم، یوسف ته د هغه خوب مطلب چا ووی؟ ګرانو اورېدونکو، یقینا چې دا کیسه به ستاسو خوښه شوې وي. همدغه شان نورو کیسو اورېدلو دپاره تاسو ضرور زمونږ چینل سبسکرایب کړئ او که تاسو دا کیسې بغیر د انټرنیټ نه اورېدل غواړئ یا موږ سره رابطه کول غواړئ نو د پلی سټور نه زمونږ د کیسو ایپ ډاونلوډ کړئ